د زړه دوره ځوانانو ته نن سبا ولې زیاته کیږي؟ د ټولو نه غټې چې کومې وجې دي هغه دا دي چې کله هم انسان فاسټ فوډ ډېر زیات خوري، لکه برګر، پیزا او د دې سره کولډ ډرینک. په کم کې چې غوړوالی موجوده وي و هغه غوړوالی کم ته چې موږ په میډیکل کې بیډ کولیسټرول ویلی شو، کله چې د انسان وجود ته ځي نو د انسان چې کوم رګونه دي هغه بندوي، چې غټه وجه یې دا ده. دویمه وجه دا ده چې کله انسان هغه خوراک زیات کوي کوم چې بار بار په غوړو کې پخیږي، کوم ته چې پروسس فوډ ویلی شي. دې سره دریمه وجه دا ده چې کله انسان ډېر زیات په مغزو باندې بوج راوړي، سټرس راوړي، چې د هغه د وجې د انسان په وجود کې سټرس هارمون خارجيږي، او کله چې هغه خارجيږي نو دا هم یو وجه کیدی شي د زړه د دورې کم ته چې مایوکارډیل انفیکشن ویلی شي. د دې سره کله چې د انسان خوب نه پوره کیږي یا کله انسان سیګریټ کوي نو په هغه کې دننه نیکوټین دي چې دا د انسان چې کم د وجود رګونه دي هغه تنګوي، چې په هغه کې بیا دننه د وینې چې کم رفتار دی هغه ګډوډ شي او هغه په صحیح طریقه باندې روي، چې دا هم یو غټه وجه کیدی شي. نو کچري تاسو داسې خوراک کوئ چې هغه صحتمند نه وي او په هغه کې میوه یا سبزي یا د کور خوراک شامل نه وي، نو تاسو احتیاط د دې نه بعد شروع کړئ او دغه خوراکونه پرېږدئ کم چې بار بار په غوړو کې پخیږي یا پروسس یا فاسټ فوډ ورته ویلی شي. نو دغه شان ستاسو د صحت په اړه هم میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ، او کچرې ستاسو صحت دپاره خالص علاجي تاسو ته پکار وي نو تاسو یې موږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شئ. شکریه، الله حافظ.